محمود خان اڅکزی وایي چې پاکستان نه اسلامي نه جمهوري او نه هم د پاکو خلکو ځای دی. په یو بل خبر کې اورئ چې د 160 وکیلانو فشارونه د برېټانیا کرکټ بورډ وایي چې له افغانستان سره خامخا لوبه کوي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي چې پاکستان نه اسلامي نه جمهوري او نه هم د پاکو خلکو د اوسېدو ځای دی. اڅکزی نیوکه کوي چې پاکستان یوازینی هېواد دی چې له باړه څخه نیولې تر لومړي وزیر او ولسمشر پورې ټول د دغه هېواد لوټ کول خپل فرض ګڼي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی نن سه شنبه مرغومي 18 د بلوچستان ایالت په چمن کلای عبدالله خان کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې په پاکستان کې د قانون هیڅ حیثیت نشته. اڅکزی وویل نه دا هېواد اسلامي دی، نه دا هېواد جمهوري دی او نه هم دا هېواد د پاکو خلکو د اوسېدو لپاره دی. دا یوازینی هېواد دی چې له باړۍ نیولې تر لومړي وزیر او ان ولسمشر پورې ټول د دې ملک لټول خپل فرض ګڼي. دغه پښتون سیاستوال په دې باور دی چې په پاکستان کې روان ناورینونه داخلي ریښې لري او په دې کې د بهرنیو هېوادونو ډېر کم لاس دی. محمود خان اڅکزی په دې اړه زیاتوي چې پاکستان چې له کومې ورځې جوړ شوی دی زموږ د ناسمو کړنو، ناسمو چلندونو او زموږ د خرابو کارونو له امله د سرطان ناروغۍ ته ورته ورځ تر بلې کمزوري کیږي. او وروستی خبر دا چې د 160 وکیلانو فشارونه د برېټانیا کرکټ بورډ وایي له افغانستان سره خامخا لوبې کوي. د برېټانیا کرکټ بورډ له افغانستان سره په اتلولۍ جامه لوبو کې د نه لوبېدو په تړاو غوښتنې رد کړې او ویې ویل کرکټ د ډېرو افغانانو د هیلو سرچینه ده. د برېټانیا د پارلمان 160 غړو د دغه هېواد کرکټ لوبډلې نه غوښتنه کړې وه چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرګون کې له افغانستان سره ونه لوبېږي. د برېټانیا ویلز کرکټ بورډ اجرایي رئیس ریچارډ ګولډ انډیپنډنټ ته وویل چې دوی د اسلامي امارت لخوا د ښځو او نجونو د حقونو نقض سخت غاندي او په دې برخه کې د نړیوالې همغږۍ غوښتنه کوي، خو نوموړي څرګنده کړه چې برېټانیا د افغانستان پر وړاندې د نړیوالو سیالیو لوبې نه لغوه کوي په دې دلیل چې کرکټ د ډېرو افغانانو لپاره د مثبت اړخ او ډېرو هیلو سرچینه ده. ریچارډ ګولډ وویل موږ د دې نړیوالې مسالې په اړه نظرونو ته درناوی او احترام لرو، خو موږ د هغو کسانو اندېښنې هم درک کوو چې فکر کوي د نارینه‌و د کرکټ پرېکون کولی شي په غیر ارادي توګه طالبان د ټولنې د ازادیو له ځپلو ته وهڅوي. دا مهمه ده چې له هېواده د بېځایه شویو په ګډون د ډېری افغانانو لپاره د هیلې او مثبت څیز د سرچینې په توګه د کرکټ ارزښت وپېژندل شي. نوموړي وویل چې موږ د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن یو او د کرکټ نړیواله شورا ICC قانون ټولو غړو هېوادونو ته د ښځینه او د کرکټ ودې او پرمختګ ژمنه کړې ده.